کله نه چې په بنګال کې د شیخ حسینه واجد حکومت نړېدلې او ورسره عبوري حکومت راغلی نو د پاکستان سره یې تعلقات ډیر خواږه شوي. خو کله چې فارن سیکریټري د بنګال یو پریس کانفرنس وکړو او په هغې کې هغوی یو څو غوښتنې وکړې چې په هغې کې دا شامله وه چې په کال 1901 کې د پاکستان او د بنګال ترمنځ چې کومه جګړه شوې وه او پاکستان دوه ټوټې شو نو وایي چې په هغه وخت کې پاکستان په بنګال کې ډیر زیات ظلم او جبر کړی دی په هغې باندې دی معافي وغواړي. دویمه غوښتنه د بنګال دغه وه چې پاکستان ته د بنګال 4.15 میلیونه ډالره بقایا پرته ده کومه چې د هغوی اساسه وه او هغه دوی ته نه ده میلاو شوې کله چې بنګال د پاکستان نه بیل شو. درېیمه غوښتنه د دوی دا ده چې کوم بهار قوم دی او هغه په بنګال کې د پاکستان حمایت کوي وی هغه ځان ته وبلي او بنګال نه هغه بهر کوي او پاکستان ته راولي. دا درې غوښتنې دي. نو د دې درې غوښتنو وروسته د ځینې خلکو په ذهنونو کې دغه سوالونه راوچت شول چې اوسه پورې خو د بنګال سره د پاکستان تعلقات ډیر زیات خو او دا چې د سکیورټي یو وفد هم دلته راغلی و او پاکستان سره یې په دې باندې خبره کړې وه چې موږ به په شریک باندې د یو بل دفاع کوو او موږ به یو بل سره په سکیورټي کې مرسته او تعاون کوو. اوس دغه مطالبات او دغه غوښتنې څنګه راغلې؟ حالانکې دا خبرې د بند کمرو دي. په کار دی چې دغه خبرې دننه کله چې د دوی وفد راغلی و دلته پاکستان کې موجود و په هغه وخت کې باید چې په بند کمرو کې دغه خبرې شوې وې. خو اوس دغه پریس کانفرنس چې کوم فارن سیکریټري کړی دی د بنګال هغوی ولس ته هغوی په میډیا باندې دغه غوښتنې وړاندې کړي دي چې د دې په وجه باندې د خلکو په ذهنونو کې دغه یو تصویر جوړ شوی دی چې د پاکستان او د بنګال ترمنځ تعلقات ښه نه دي. د دې خبرې حقیقت څه دی په دې باندې تاسو سره موږ خبره اتره کوو. تیر کال د اګست په میاشت کې د حسینه واجد حکومت بدل کړی شو. خلک راپاڅېدل احتجاج وکړو او د هغوی چې کومې پالیسۍ وې په خصوصي توګه باندې چې کومې نوکرۍ به هغه خلکو ته ورکړل کېدې چې د چا به پلار نیکه د بنګال حمایت کړی و او هغوی به د علیحدې او د پاکستان نه د بیلېدو خبرې کړې وې د هغه دپاره یې کوشش کړی و نو هغوی خلکو ته یې نوکرۍ ورکړې وې او بیا هغه نوکرۍ به د هغوی بچو ته نوسو ته همدغه شان لاندې راتلې. نو چې کوم عام خلک دي چا څوک چې د دغه نوکرو نه محروم پاتې شوي وو او ساتلی شوي وو نو هغوی دغه احتجاج وکړو او د دې دومره پریشر جوړ شو چې دغه حکومت د حسینه واجد کوم چې 15 کاله وو هغه یې ختم کړو او اوس یو عبوري حکومت راغلی دی په بنګال کې. د کوم نه وروسته چې د پاکستان سره یې تعلقات ډیر زیات خوږ شوي وو دغه بیان چې راغی اوس خلک دا ګمان کوي چې دغه بیان سره به د دواړو ملکونو په منځ کې تاوتریخوالی جوړ شي. حالانکې خبره په بل ډول ده. هندوستان ډیر زیات خپلې پیسې خرچ کړي دي په بنګال کې او کوشش یې کړی دی چې د پاکستان نه یې لرې وساتي او خپل تعلقات ورسره ډیر زیات جوخت او ډیر زیات تړلي وساتي. نو اوس هندوستان دا خبره کوي چې مونږ په تاسو باندې دومره انویسټمنټ کړی دی دومره خرچې هم در باندې کړي دي دومره مدد مونږ ستاسو کړی دی او تاسو اوس ځئ زموږ د دښمن ملک سره ودرېږئ او د هغې سره ملګرتیا کوئ. نو دا خبره ده. نو په دې وجه باندې په اوس هم په بنګال کې چې کوم په اعلی عهدو باندې خلک موجود دي په هغې کې خلک داسې شته دی چې هغه نه غواړي چې بنګال پاکستان ته رانږدې شي د هغې سره یو ځل بیا ملګرتیا او تعلقات ورسره بحال کړي. یو خو د هندوستان هغه پریشر کمول دي بل چې کوم هغوی مرستې کوي ورسره هغه مرستې بندیږي ورباندې. نو ورسره چې کوم په بنګال کې دننه خلک دي داسې خلک ډېر زیات شته دي چې د چا عمرونه ډېر زیات دي او هغوی 1901 چې کوم جنګ دی د هغې سره نږدې پاتې شوي دي یا هغه جنګ یې کتلی دی. نو د هغوی ذهنونه اوس هم هغه پاکستان خلاف دي او د هندوستان سره د هغوی خواخوږي ده. یو عوامي دباو دی او بنګال کې خلک راپاڅېږي او هغه دغه غوښتنه کوي چې تاسو ولې د پاکستان سره تعلقات خوږوئ. نو د هغې پریشر کمولو دپاره هم داسې بیان ورکول کېږي. که په منځ کې وګوري په منځ کې د دواړو ترمنځ ډېر زیات ښه تعلقات دي. کم پرمختګ چې شوی دی اوس راځو په هغې طرف ته یو طرف ته دغه بیان مخې ته راغلی دی بل طرف ته چې کوم پرمختګ مخې ته راغلی دی په هغې باندې تاسو سره خبرې اترې کوم چې هغه څه دي.
چې وړاندې نه و د حسینه واجد په حکومت کې او کله چې د هغوی حکومت بدل شو نوی اوبري حکومت راغی د هغې نه وروسته دغه پرمختګ د دواړو ملکونو ترمنځ شوی دی هغه څه دي په هغې باندې خبره کوو. اول خبره په دې باندې کوو چې د بنګال او پاکستان ترمنځ د سمندر د لارې تجارت شروع شوی دی. دویمه دا چې په ویزو باندې کومه پابندي وه د حسینه واجد په حکومت کې هغه لرې کړې شوې ده او بل ورسره چې کم برآمدات دي او د پاکستان نه به کم سیزونه کم تجارتي مال بنګال ته تلو او په هغې باندې به بندیزونه او په هغې باندې سختي وه هغه هم لرې کړې شوې ده او اوس په اسانۍ سره د پاکستان چې کوم مصنوعات دي هغه بنګال ته ځي او هلته خرڅېږي. بل دې سره سره مخکې به د پاکستان چې کوم سفیران وو هغه به په سفارتخانه کې ډېر زیات قید ساتل شول او هغوی به کله او تګ راتګ نشو کولی خو چې کله د هندوستان اثر رسوخ د بنګال نه په کمېدو باندې شول نو اوس په کلو توګه باندې د پاکستان چې کوم ډیپلوماټ دي کوم سفیران دي هغوی ځي راځي او هغوی ته ازادي میلاو شوې ده. بل دا چې د پاکستان او بنګال ترمنځ د سیکورټي خبرې هم شوې دي او دا هم ویل شوي دي چې کوم د هندوستان سره نږدې د بنګال بارډر سره نږدې کوم ایر بیس دی وایي چې دا به پاکستان او چاینا په شریکه باندې دلته ایر بیس کې به دوی دلته خپل اډه قایموي او دلته به بنګال ته هم تحفظ ورکوي او ورسره په دغه ریجن باندې به هم نظر ساتي. نو دغه پرمختګ راغلی دی یو طرف ته دغه شان بیان د فارن سیکرټري بنګال در طرف راځي چې زموږ نه معافي وغواړئ موږ ته خپل روپۍ واپس کوي. بله دا چې کم هلته بهار قوم سره تعلق خلک ساتي او د پاکستان خواخوږي دي وي دا تاسو پاکستان ته ولګئ خو دغه په میډیا باندې خبرې راغلي دي او اندروني چې کومه کهاني دغه ده چې دواړو ترمنځ تعلقات ښه خواږه دي ښه صحیح برابر دي او دغه په راتلونکي کې نور هم ډېر زیات ښه کېدی او غوره کېدی شي. په نننۍ دغه ویډیو کې هم دومره که ژوند وفا وکړه بیا به حاضرېږو. تر هغه وخته پورې خپل ملګري ذاکر الله له اجازت ورکړئ. د الله په امان.